د یوې مسلې پوښتنه یو چا کړې ده د سفر ده چې مولوي صاحب د سفر په وخت کې سنت کیږي که نه کیږي. دا یو ډېره مهمه مسله ده. زموږ پښتانه په دې کې ډېر سره په تزلزل کې دي. کوري اسانه خبره دا ده چې هلته سړی مسافر ګرځېدلی سي چې دی 48 میله د سفر نیت وکړي چې زه ځم 48 میله یا 88 کیلومیټره چې سړی له خپله ځایه بل ځای ته ځي. بس دا سړی له کوره ووتی له وطنه ووتی د سړی مسافر بلل کېږي. که چیرې ته له خپله کوره او له وطنه ووتې پر لار روان یې ستا سفر شروع دی مثلا د ماپښین د لمانځه وخت راورسېدي په دې وخت کې نه د ماپښین مخته سنت کېږي نه وروسته سنت کېږي. د مازدیګر په لمانځه کې خو سنت نشته. د ماښام په لمانځه کې بیا سنت دی. دا سنت بیا نه کېږي ځکه ته روان یې در راوسه پورې. که ته وایې چې زما سره خپله ګاډۍ را سره د خپل موټر را سره د زه هوټل ته ودرېدم پمپ ته ودرېدم مسجد ته نو سنت به م وکړم. ستا خپله بزرګي ستا سره ده. شرعي حکم دا دی چې سنت نه کېږي. که تا وکړله باندې ګناهګاره نه یې لیکن در باندې لازم نه دی ضروري نه دی نه کېږي سنت. بیا د ماخستن وخت راورسېدی ماخستن 2 رکعته فرض وکړي ځکه خو سفر باندې روان یې 2 سنت بیا نه کېږي. وتر دا کېږي. د سار د سنتو په باره کې زموږ د علماو رایه دا ده که ډېره مجبوري نه وي د سار سنت دې سړی نه وي لکه د سفر په حالت کې ته روان یې میله کوه ځکه د سار سنت ډېر د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ډېر خوښ ډېر مؤکد سنت دی. د چا د سهار ده. د سار سنت ته پر لار باندې روان یې که دې کوشش وسو مې پرېږده او که دا رقم و چې ملګري درته ولاړ دي یا بس درته ولاړ دی یا یو بل ضروري عمل دی هېڅ بیخي ضروري نه دي مې کوه دا سنت ځه خپل فرض وکړه 2 رکعته بله ځه. اوس زه له دې ځایه په سفر باندې روان سوم. مثلا زه یو اسانه مثال درته وایم. یو سړی د کوټې سړی دی کراچي ته ولاړی نو کراچي ته خدای ورسېدي کراچي د ده منزل دی. یو سړی له کندهاره روان دی کابل ته ولاړی نو کابل خو د ده منزل دی ورسېدلی. اوس هلته ته که څه مسافر یې تاله د اقامت نیت نه دی کړی ته به سنت کوې ځکه حالت د قرار دی. د څه شي د قرار حالت دی. بس ادې ته خپل ځای ته ورسېدې نور د تګ مخته د اراده نشته هلته ورسېدلې د قرار حالت دی په دې وخت کې ته بیا سنت کوه سنت کېږي. او که حالت د قرار نه و سفر سفر و ته روان وي بیا سنت نه کېږي. او د سفر اندازه مې درته وویله چې سفر 88 کیلومیټره یا 48 میله چې سړی له خپله ځای او بل ځای ته ځي بس دا سړی مسافر دی. د 4 رکعاتو فرضو پر ځای باندې به 2 رکعته کوي. د ماښام لمونځ پوره کېږي 3 رکعته پوره. د مازدیګر د ماپښین د ماخستن 4 رکعاتو پر ځای باندې به 2 رکعته کوي. الله رب العزت دا خبرې په خپل دربار کې قبول کړي.